نو دا لور د الله سبحانه وتعالى نعمت ته او د کور برکت ته. په لونو باندې مخه پکېږي، لونو باندې خرچه کوئ، ښکلی تربیت وله کوئ، نو د پیغمبر سره به په جنت کې ګاونډي شي، ښه خوشحاله او ژوند تېروئ او ښه پراخه سینه ساتئ د خپلو لونو ته او د دوی حق د هغوی له پوره ورکوئ. په میراث کې چې د دوی کومه برخه رسي په هغې وصیت وکئ چې میراث کې به زما د لور ته، د خویندو ته، د مور ته، د ټولو ته برخه میلاویږي. دا شریعت دی، دا اسلام دی. هله به الله تعالی په جنت کې بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خواکیزۍ درکوي. اتمه وجه چې هغې سره انسان د پیغمبر ګاونډي جوړېدی شي، ډېرې دعاګانې الله نه غواړي او په دعا کې دا غواړي چې الله ما د پیغمبر ګاونډي کړه، الله به د دعا قبول کړي، دا ګاونډي به شي. موږ سره حدیث تېر شو، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه چې ولاړو دعا یې غوښته، نو په دعا کې دقه ووي اللهم اني اسألك مرافقة نبيك في أعلى الجنة یا في أعلى جنات الخلد. یا الله ما د خپل پیغمبر سره په جنت کې ملګری کړه. تم دعاګانو کې دا غواړه، په سجده کې، د اذان او د اقامت په منځ کې، د تهجد په ټیم کې، هر وخت چې لاس اوچتې نو په دعا کې یو دعا دا غواړه، ویا الله د پیغمبر سره مې په جنت کې ګاونډي کړه، الله به ته دا نعمت نصیب کړي. په دې باندې به اکتفا وکړو، په دې اتو اسبابو باندې، اگر که نور هم دي خو په دې باندې به اکتفا وکړو. دا اته طریقې ما تاسو ته وښووې چې په دې باندې عمل وکړو، د پیغمبر سره په جنت کې ګاونډي کېږي. ټولو ته دا نصیحت دی چې دا کومې خبرې چې تاسو واورېدې په دې باندې عمل کوئ. او بله د زړه د کومې نه درته دا نصیحت کوم، د زړه د کومې نه د الله د دین قدر کوئ. مړه د الله د دین قدر کوئ، الله به ستاسو قدر وکړي.